زړه ته نصیحت دې چرته کړی دی، زړه ته نصیحت دې چرته کړی دی، مینه محبت دې چرته کړی دی، ټول خواږه راټول د یار په شونډو کې ګوډ د دې شربت دې چرته کړی دی. زړه مازغه د بلو پکې اوسم زه، داسې سکونت دې چرته کړی دی. خلکو سره خاندم زړه کې ویر کوم، دا منافقت دې چرته کړی دی. شیخه تا په ژوند یارانه کړې ده، شیخه تا په ژوند یارانه کړې ده، بیا هم هسې نیت دې چرته کړی دی. ولې مرور یې د وفا خوبه، ولې مرور یې د وفا خوبه، سترګو نه هجرت دې چرته کړی دی. سلامونه، نیکی هیلې او احترامات. پروګرام زاړه یادونه، ستاسو ملګری امجد ارماني یم، راغلی یم عمرزو ته، چرته چې زما ډېر شیرین ملګری د پښتو ژبې داسې تکړه هنرمند، یو داسې لیکوال، یو داسې شخصیت چې نوم یې د چا نه پټ نه دی، شیر محمد وفا صاحب، د هغوی کتاب هم راغی، په هغې به سره خبرې کوم. خو اول شیر محمد وفا صاحب تاسو ته په پروګرام زاړه یادونو کې خرګلی وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. ارمانی صاحب ستاسو یو جهان مننه چې زما غوندې سړي له کمزوري سړي له تاسو دونه تکلیف وکړو په خپل قیمتي وخت کې مو وخت وویست او ما لرالی ستاسو یو جهان مننه. وفا صاحب مینوال تاسو دې وخت کې ګوري، د دې نه مخکې زمونږ د بل پیج نه، د امیر قرار د پیج نه مونږ یو ویډیو کړی هم وه چې د شیر محمد وفا صاحب کتاب زر د چې چاپ شي، نو یقینا ملګرو ته یاد وي چې نن ما سره هغه کتاب په لاسو کې دی، باران غزل او شوګیرا د شیر محمد وفا صاحب کتاب دی. باران غزل او شوګیرا د شیر محمد وفا صاحب کتاب دی، نن زما په لاسو کې دی. نو امید لرم چې څومره زمونږ مینوال دي، نو انشاءالله د خپل پیج د طرفه ورته دا وایم، د پیج په وساطت باندې چې هر یو ملګری دی یو کتاب ځان له واخلي د پښتو ژبې د لوستونکو لپاره، چې زمونږ را روان نسل چې کوم دی دا پښتو ولولي، پښتو زده کړي. باید د دې چې مونږ نورو ژبو کې یا انګلیش کې یا اردو کې په دې کې کتابونه وګورو یا په دې کې خپله پښتو دې نه هېرو، نو د وفا صاحب دا کتاب ضروري واخلئ. وفا صاحب کتاب مو راغی، مبارکي درته وایم. تاسو مبارک شه، ستاسو د کتونکو دې مبارک شي، یو جهان مننه. ډېره زیاته مننه. وفا صاحب څومره خواری مو کړې کتاب سره؟ یاره ارماني صاحب د 2018 کالو او ارشد جان شاهکار را پسې راغی چې دا هر څه راغونکه چې دا کتاب چاپ، زما په خیال چې د جون میاشت وه او زه لګیا شوم په قلار هغه څه ټوټې وې که نه، په ماچسو پکې لیکلو، د سګرټ د ډبي په قلعي پکې لیکلو، په کاپیانو لیکلو. ما 15-14 کاله په کراچۍ کې مسافري کړې ده، نو زما چې څومره څه نو بعضې خو په کور کې رجسټر و په هغې کې پراته وو، خو بعضې په مختلفو مرحلو کې چې ما لیکلي وو نو هغه ټوټې پراته وو. هغه راغونډول، هغه بیا یو اړخ ته لیکل چې کمپوزر پې پوه شي، په داسې دغه کې لیکل، یو څنګه پیپر نه ماشومه چې پیپر ورکوي، تاسې یقین وکړئ ما د 200 روپو کاغذ راوړو دغه پیپر یې، او زه کېناستم او د هر یو څیز مې ولیکو، چې دا مې ولیکو، د هغې نه پس مې هغه قیوم جان له ورکو، الله دې ژوندی لري، د هغه یو جهان مننه چې ډېر په مینه یې کمپوزینګ کړی د کتاب، ډېره خواري یې کړې ده. نو هغوی له مې یوړه، هغوی کمپوز کو، هغه کمپوزینګ بیا ما واغېسته حیات روغاني لاله له مې ورکو، هغوی وکتو د املا د شعر کرا کتنه هر څه حیات روغاني صاحب وکړه، د هغوی نه مې بیا راواغېشتو، کم از کم 2-3 میاشتې دا حیات لالا سره پروت و. ما وی چې هغوی ښه په سکون وګوري او د زړه د سود کار وکړي. چې د حیات لالا نه مې راواغېشته، بیا زموږ په اسلام آباد کې زندگی کوي، الله دې لري، الله دې ډېر زیات عزت ورکړي، ډېر قابل او ډېر منفرد انسان دی طیب خان. دا ما هغوی له یوړه، کم از کم 15-20 ورځې دا کتاب میاشت هغوی سره پروت و. هغوی پکې فني غلطیانې وکتې، د شعر کمزورۍ یې وکتې، د بحرونو مخکې وروستۍ قافیې دا یې وکتې، دا یې سمې کړې. د هغو نه مې بیا راواغېشتو، نو بیا مې راوړو شهاب شعور، زموږ دلته په خونډیري کې یو ملګری اوسېږي، د عمرزو پر هایر سیکنډري سکول کې سبجیکټ سپیشلیسټ دی، شهاب شعور ایم اے پښتو دی، الله دې ورله ډېر زندگی او ډېر عزت ورکړي.
بیا هغه وکتو 15-20 ورځې هغه سره تېرې کړې او دقه شانتې چې کوم دی نو دې کتاب د مختلفو مرحلو نه د ملګرو لیکل یو څیز بل څیز دا دی راغی ستاسو لاسو کې. ډېره زیاته مننه. وفا صاحب خوشحاله خو په دې یو چې ډېر کتاب چې کوم دی نو دا د شاعر په زړه باندې ډېر لوی ارمان وي چې زما دې کتاب راشي زه دې صاحب کتاب شمه. نو بیا درته مبارکي وایم په کتاب راتلو باندې او مخکتنې څه اراده لرئ؟ تاسو د کتاب تاسو یقینو کې سما په خوشاله باندې زه الحمدلله د مرګرو په خوشاله غم سما په خوشاله زما مرګري دومره خوشاله دي چې مال خلکو مټیان په خوشاله کې راوړل مال خلکو هار په خوشاله کې راوړل ما ته خلکو ټلیفونونه د کم ځای نه ټلیفونونه وکړل چې مبارک شه چې کتاب چاپ شو. د دې وجه صرف دا راځي ټول عمر د مرګرو په خوشاله باندې خوشاله شوی ما. نو الله دې تاسو هم ډیر عزت وکړي چې تاسو رااله مخکتنه دا ورځ داسې لګي لنډه تنګي دي د غبل روز روزه ده نو زه وایم چې د اختر نه پسو کو نه خبو شي ان شاء الله. امید لرو ملګرو چې د شیر محمد وفا صاحب د کتاب مخکتنه بکیږي باران غزل او شوګیرا نو وفا صاحب سره شریک کې هم د دې کتاب د مینوالو ته نو ډېر خوند بوږي. رشتې د محبت خود کتو سره جوړیږي د خکلو نازولو حادثو سره جوړیږي ته حسن لیونې کړې او زمینې لیونې کړم ته حسن لیونې کړې او زمینې لیونې کړم جانان لیونی د لیونو سره جوړیږي. واه 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 مهرباني نشا س ظالم شي دی ځواني سیزي ولې بیا هم نشا س ظالم شي دی ځواني سیزي ولې بیا هم د بازي پر هرونه د نشو سره جوړیږي. او تاریخ څومره چالاک دی قرباني غواړي او وایي تاریخ څومره چالاک دی قرباني غواړي او وایي د وینو قرباني د پښتنو سره جوړیږي. خوب نه درځي سوچونه کړې نو بیا خو ته مینې خوب نه درځي سوچونه کړې نو بیا خو ته مینې دا غټه بیماری زړه کې جذبو سره جوړیږي. انسان او دومره ښکلی داسې پاک لکه رحیل انسان او دومره ښکلی داسې پاک لکه رحیل انسان دی خو نسبت یې فرښتو سره جوړیږي. انسان او دومره ښکلی داسې پاک لکه رحیل انسان دی خو نسبت یې فرښتو سره جوړیږي. وفا د زندګۍ د احترام قایل نه دی وفا د زندګۍ د احترام قایل نه دی سړی نه خو شاعر د سوځېدو سره جوړیږي. د بل غزل سو شعرونه به شریک کړو ارمانی چې زما په خیال چې په دې کې به داسې غزل نه وي چې ما به میډیا کې نه ویلې ځکه چې یو خو زما دغه ډېرې زیاتې دي مرکې او خامخا ملګري غوښتنه کوي. د غزل مطلع دا امره چې د مین د اسویلو تشریح بسوي د مین د اسویلو تشریح بسوي د ګلمخو د وادو تشریح بسوي د خایست د مومو معنی خوتی د خایست د مومو معنی خوتی د کتون کی د جذبو تشریح بسوي. ستا د سترګو جادوګرو ته حیران شوم ستا د سترګو جادوګرو ته حیران شوم ستا د سترګو بدلیدو تشریح بسوي. که سپوږمۍ ته په ختلو کې عزت وي که سپوږمۍ ته په ختلو کې عزت وي نو اسمان ته د خطو تشریح بسوي. که سپوږمۍ ته په ختلو کې عزت وي نو اسمان ته د خطو تشریح بسوي. دا چې ستا په لیدو جون کوم سا اخلم دا چې ستا په لیدو جون کوم سا اخلم د دې نور د پریوتو تشریح بسوي. دا چې ستا په لیدو جون کوم سا اخلم د دې نور د پریوتو تشریح بسوي. چې په حق غوښتو مدار په لراکاږي چې په حق غوښتو مدار په لراکاږي نو د سر د ټیټېدو تشریح بسوي. که په حق غوښتو مدار په لراکاږي نو د سر د ټیټېدو تشریح بسوي. ځکه ښکلی یې چې پوی نه یې په ډېر څه ځکه ښکلی یې چې پوی نه یې په ډېر څه ستا په ډېر څه پوهېدو تشریح بسوي. ډېره زیاته مننه وفا صاحب ته دا دوه شعرونه دي چې زما په خیال د سعود بنګس صاحب دي چې د کاپرې پښتون کاپر دی
د کافر پښتونخوا پښتون کافر دی قتل عام یې د روا پښتون کافر دی او ما ته کشرور ویل د کیم خیمه کې ما ته کشرور ویل د کیم خیمه کې زه پښتون نه یم لالا پښتون کافر دی چې پښتون په د اسلام کلمه زده کړه چې پښتون په د اسلام کلمه زده کړه هم هغه ورکړه فتوا پښتون کافر دی. نو ډیره زیاته مننه وفا صاحب یو غزل را سره شریک کا نو د پای شی بي دی بیا په پروګرام را غونډو یو غزل را سره شریک کا د غزل یو څو شعرونه مرته ویم چې دنیا ورته حیران شي دا خون خو به منینو دنیا ورته حیران شي دا خون خو به منینو زمونږ لیونو لیونې ژوند خو به منینو او زړګیا د هغې د بیروخۍ ګیله ونه کې زړګیا د هغې د بیروخۍ ګیله ونه کې د حسن او غرور دواړو پیوند خو به منینو او لیدو باندې یې ځکه وارخطا شم او تر شم لیدو باندې یې ځکه وارخطا شم او تر شم خایست او په ښکلا باندې مومند خو به منینو لیدو باندې یې ځکه وارخطا شم او تر شم خایست او په ښکلا باندې مومند خو به منینو تراخه د بېوسۍ او غریبۍ یې رانه هېر کړل تراخه د بېوسۍ او غریبۍ یې رانه هېر کړل د مینې د سپېڅلو جذبو قند خو به منینو او پښتو د ننګ ناموس په سرلوړی قربانېدل دي پښتو د ننګ ناموس په سرلوړی قربانېدل دي چې فخر په پښتو کوي میوند خو به منینو. ډیره زیاته مننه شیر محمد وفا صاحب د وخت راکولو مینوالو دا شیر محمد وفا صاحب چې ډیر ښه کتاب یې دی دا زما په لاسو کې دی چې باران غزل او شوګیرا ډیر د کار کتاب دی د کتو کتاب دی سړی ځان ته مجبور کوي چې ما وګوره نو امید لرم چې تاسو ما سره په دې خبر اتفاق کوئ چې ان شاء الله یو کتاب بزان لا اخلي د پښتو په خاطر باندې د پښتو ژبې په خاطر باندې نو دا د وفا صاحب کتاب دی باران غزل او شوګیرا زما په لاسو کې د مارکیټ ته راغلی دی او په دې دوه شیرونو د شاجګل په دې دوه شیرونو باندې اجازه اخلم چې معلومه شوه پښتون د تمامي نړۍ جبین دی معلومه شوه پښتون د تمامي نړۍ جبین دی تندک چې سړی خوري غزار تندې خوري او که نه خوري او وایزه زه تو خدای چې خدای ته مخ کما ته شاکه وایزه زه تو خدای چې خدای ته مخ کما ته شاکه د سترګو ته یو ګوره سړی خوري او که نه خوري. نو ډېر زیاته مننه وفا صاحب د وخت د راکولو خپل کوربه امجد ارماني له ورکې اجازت د لوی الله په امان.